سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو ځانګړې ادبي مرکه ګورئ. په دغه مرکه کې د تیر په څېر موږ شاعران، لیکوالان او همداراز ادبپاله ملګري در پېژنو. په لړ کې نن مرکه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د یو تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی سید محمد صدیق صاحب سره ده. ښاغلی سید محمد صدیق صاحب ځانګړی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو عامه کتابتون رئیس هم دی. نور پوښتنې او خواله به د دغه ملنګ شاعر سره کوو. له رنګه ملنګ خو ډېر څه ورسره دی. صدیق صاحب ستړي مه سئ، خدای مو راوله. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. مننه غفران صاحب، د لوران لایزال او د کائناتو د ستر پنځونکي په سپېڅلي نوم. غفران صاحب، لومړی تاسې او ستاسو په واسطه ټولو ګلونو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله سلامونه، مینه او درانه احساسات وړاندې کوم. کور مو ودان چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره شریک کړی دی، موږ ته مو وخت راکړی دی. نو زه سید محمد صدیق ستاسو د نننۍ مرکې مېلمه یم. خدای مو شاد لره صدیق صاحب، ډېره مننه. لومړی د ټول څخه وړاندې څه درڅخه اورو، څه خواږه درڅخه اورو، بیا مرکې ته راګرځو. لومړی به د خپل یو غزل 2 بیتونه در سره شریکم. ښکلا څرک نه و، د زړه سکون ته لاره نه وه. د ښکلا څرک نه و، د زړه سکون ته لاره نه وه، چې بلوېدلې مسکا ستا پر شونډو یاره نه وه. او د خپل ضمیر په آینه کې به مې ځان ته کتل، د خپل ضمیر په آینه کې به مې ځان ته کتل، چې مخامخ به راته ستا د مخ هنداره نه وه. او چې په چاړه د خپل ورور نازکې غاړې پرې کې، چې په چاړه د خپل ورور نازکې غاړې پرې کې، د بې احساسه ورور په فکر کې ورېنداره نه وه. د بې احساسه ورور په فکر کې ډېر په زړه پورې. ښاغلی صدیق صاحب، لکه څنګه چې د مرکې په لومړي سر کې وویله چې تاسو یو ښوونکی یاست او په غازي عبدالله خان لیسه کې تدریس کوئ، خپل مو زده کړې تر کومه کچه پورې کړي دي او په کومه برخه کې مو کړي دي؟ مننه قدرمن غفران صاحب. رښتیا هم د غازي عبدالله خان په عالي لیسه کې د یو رسمي ښوونکي په توګه دنده پر مخ وړم او خپلې زده کړې مو تر 14 ټولګي پورې کړي دي. د 12 د فراغت وروسته مو 2 کاله په عالي دارالمعلمین کې د ساینس په څانګه کې زده کړې کړي دي. او راګرځو ادبي فعالیتونو ته. په بولدک کې تاسو د ادب له بنسټګرو کسانو څخه شمېرل کېږئ، ځکه په بولدک کې وړاندې ټولنه نه وه، دغه ادبي ملګري د چا خبره بیخي سره لرې وه. خو دا تاسې یاست چې ټول مو سره رایو کړل او د تورپیکۍ ادبي ټولنه مو د ملګرو په ملتیا جوړه کړه. د دغه ټولنې پر تېر او پر اوسني فعالیتونو که لږ سره وږغېږئ چې په پخوا کې څه ډول و، اوس څنګه د کوم حال ته رسېدلې ده، څونه ملګري لرئ؟ مننه غفران صاحب، دا ستاسې مینه ده چې موږ د یو بنسټګر په صفت ملګرو ته معرفي کوئ. او د تورپیکۍ ادبي بهیر یادونه مو وکړه. دا ټولنه تقریبا د نن څخه 7 یا 8 کاله مخکې د ښاغلي حیات الله لاروي په هلو ځلو باندې پر وجود راغلې ده. حیات الله لاروي چې ورسره په څنګ کې ښاغلي شرف الدین شاکر او د ګوتو په شمېر نورو ملګرو د سپین بولدک په ولسوالۍ کې دا یو ښکاره حقیقت دی چې اولین فعالیتونه دوی را پیل کړي دي در دې نامه لاندې. بیا دغه بهیر دوی په ډېرو لږو امکاناتو باندې څو کلونه وچلوي، چې بالاخره په 1494 هجري لمریز کال کې چې د دغه ادبي بهیر فعالیتونه درېدلي وه، د دوم ځلي را پیدا کېدو لپاره ښاغلي شرف الدین شاکر د مشرتابه مسؤلیت ومنئ. ښاغلي شاکر صاحب د یو څو میاشتو لپاره دا د مشرتابه چارې پر مخ یوړلې، خو د وخت ضرورتونه دي بیا چې شاکر صاحب له موږ څخه د یو وظیفې په موخه باندې بیلیږي، نو بیا د دغه بهیر د مشرتابه چارې ملګري ماته سپاري. نو هغه وخت چې حیات الله لاروي دغه بنسټ ږدي، د ګوتو په شمېر کسان د دوی سره ملګري دي، خو بیا چې موږ ته دغه د بهیر چارې سپارل کېږي،
په تعداد کې هم ډېرښت راغلی دی او الحمدلله موږ د ډېرو شاعرانو ملګرو سره ادبپالو ملګرو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي او خپلې هلې ځلې مو تر دې نامه لاندې لا اوس هم دوام لري. او د تورپیکۍ نوم لیدونکو واورېدی فکر نه کوم چې به پوه سوي چې تورپیکۍ څوک وه. که د تورپیکۍ په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ چې تورپیکۍ څوک وه او کوم دنده یې ترسره کړې ده، کومه داسې تاریخي کارنامه یې ترسره کړې ده چې د دې په نامه باندې نه یوازې ټولنې بلکې نور ډېر څه شته. که په دغه اړه لږ معلومات راسره شریک کړئ ښاغلی صدیق صاحب. مننه غفران صاحب. زموږ تاریخ لیکونکو او څېړونکو زموږ هغه نومورکي کسان ټولنې ته ډېر ښه ورپېژندلي دي. نو که لیدونکي غواړي یا تاسو خپله غواړئ چې د تورپیکۍ په اړه بشپړه معلومات ترلاسه کړئ نو لیکوال او څېړونکي عبدالحی حبیبي په دې اړه باندې ډېرې لیکنې کړي دي. نو ښاغلی تورپیکۍ د سپین بولدک د ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی معرفي کوي چې کوم وخت فرنګیان پر افغانستان باندې یرغل کوي او دغه اتله مېرمن د خپل خاوند سره غزا ته راوځي، د فرنګیانو سره د سیالۍ جګړې ته راوځي، نو بالاخره د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ژوند له لاسه ورکوي. چې د سپین ږیرو سره موږ کښېنو د هغه له خولې څخه خبرېږو چې د دغه خدای بخښلې مېرمنې قبر لا اوس هم د سپین بولدک په ولسوالۍ کې دغه د کنډک په نامه چې کومه سیمه موږ لرو په دغه اجره کې قبر اوس هم شته. او داسې ویل کېږي چې د دې د شهادت په شپه واده لومړۍ شپه وه که یې ورځ وه. دغه خبره حقیقت لري؟ حبیبي صاحب دا حقیقت مني چې دغه ویاړ تورپیکۍ ته ور په برخه سوی دی چې د واده په هغه خوږو شپه او ورځو کې چې یا دوامه او یا هم درېیمه ورځ وه دا و دې جګړې ته چمتووالی نیسي او جګړې ته ورځي. او تاسو په بولدک کې د یو عامه کتابتون رئیس ټاکل سوي یاست. دغه کتابتون اوس نوی جوړ سوی دی. که لږ لیدونکو ته معلومات ورکړي څونه کتابونه لرئ، په کومو ژبې کتابونه لرئ او په کتابتون کې دننه ستاسو فعالیتونه څه دي؟ غفران صاحب عامه کتابتون له ننه څه کابو 4 یا 5 میاشتې مخکې افتتاح سوی دی. نو په دغه عامه کتابتون کې موږ تقریبا د 10,000 په شاوخوا باندې کتابونه لرو او دلته زموږ موخې ډېرې دي. اول د دغه ادیبانو فرهنګپالو راغونډول، دلته د هغوی پر ذهنیت باندې کار کول او د دې لارې سره ټولنې ته نور خدمات وړاندې کول، د مطالعې هغه دود پیاوړی کول، زموږ دغه نومورکي فرهنګپال او ادیبان ټولنې ته وړاندې کول او د دې ترڅنګ هغه اسلامي ارزښتونه ساتل، هغه کلتور ساتل، دغه زموږ هغه اساسي موخې دي. درنو لیدونکو، راغلیو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د شاعرانو، لیکوالانو او د پال ملګرو سره به ادبي خواله لرو. همدمګړی تاسو چې د سکرین پر پرده باندې کوم ملنګ کس ګورئ دا ښاغلی سید محمد صدیق صاحب دی. په کندهار کې یو وتلی او منل سوی شاعر دی، لیکوال هم دی. ښاغلی صدیق صاحب راځو شاعرۍ ته. لومړی مو شاعري باندې کله بسم الله کړله؟ ولې مو پیل کړله؟ لامل یې څه و؟ غفران صاحب که ووایم چې هغه د شعر او شاعري مینه په اصطلاح زما په خټه اخښلې ده، دا فطرتي زما سره مله ده. د شاعري سره مو هغه علاقه او لیوالتیا بیخي له ماشومتوبه څخه ده چې لا په ښوونځي کې زده کوونکی وم، لا به زه استادانو یا سرښوونکي هغه د مکاتبو په پروګرامونو کې ودې ته هڅولم چې زه په هغه وخت کې مو خپله شاعري نه وه کړې خو د شعر مینهوال وم. ما به د شاعرانو شعرونه انتخابول او بیا به مو په کلنۍ غونډو کې یا په نورو مجالسو کې له برخوالو سره شریکول. او کوم استاد لرئ په دغه برخه کې؟ مستقیم چې د هغه لارښوونو زما پر شاعري باندې اغېز کړی دی او زما د ژوند د نورو اړخونو ملګری هم دی، نه یوازې د شاعري. هغه زما خپل ورور ښاغلی لال محمد ورانی دی او د هغه رقم چې زه د غیر مستقیمې استازۍ څخه د یو چا متاثره سوم، هغه د پښتو ژبې
وتلی او منلی شاعر مشر شاعر ښاغلی درویش تورانی دی چې زه بالکل دا امتیاز واغه ته ورکوم او دا یو ښکاره حقیقت دی چې دی زما د شاعرۍ او تاسو خپل داسې بیتونه نه لیکلي چې د نوموړي له بیتو سره نږدې وي ځکه چې د کوم شاعر شعر پر چا باندې اغېز کوي او حتما یې شاعري ورسره نږدې کېږي کېدای شي دغه څه موږ یا پیدا کړي ما خپل او یا مو درکړي چې زما شاعري د ښاغلي درویش توراني له شاعرۍ څخه متاثره شوې ده خو د نورو ملګرو چې په وار واره ما ته دغه حقیقت ویلی دی او دا راته ویل دي چې ستا پر شاعري باندې یو اندازه د ښاغلي درویش توراني د شاعرۍ رنګ سته او له شاعرۍ څخه مو لاسته راوړنې څه دي تاسو کلونه په شاعرۍ کې تېر کړل له کومې لاسته راوړنې ترې لرئ غفران صاحب دا زما په فکر یو ښکاره حقیقت دی که د شعر پر هغه معنوي ارزښتونو او معنوي اړخ باندې غږېږو کتابونه خبرې پر کولی سو خو دا چې په دې ډګر کې زما لاسته راوړنې څه دي لومړی به په معنوي اړخ کې ووایم چې زه چې کم وخت مشاعرې ته مخه کړې ده زه په معنوي اړخ کې ډېرې لاسته راوړنې لرم اول د شاعرۍ په مقام کې د شاعرۍ په ډګر کې ما ځان جوړ کړی دی زه په اسلامي ارزښتونو باندې شاعرۍ پوه کړی یم زه د خپل خدای وپېژندنې ته شاعرۍ تر ډېره حده جوړ کړی ما ته هغه اسلامي اصول هغه انساني اصول هغه کلتوري اصول در ډېره حده شاعرۍ راکړي او د هغه رقم شاعرۍ ما ته ډېر تکړه او ګلالي ملګري راکړي دي چې د هر یوه په ملګري زه ویاړم دا خو هغه معنوي اړخ دی ولې کې مادي اړخونو ته راسو هم کېدای شي درې واده معنوي اړخ هم چې موږ دلته سپین بولدک ولسوالۍ ته مقامونه راوړي دي بېلابېلو سیالیو ته د شعر په ډګر کې له شاعرانو سره وړاندې سوي یو الحمدلله موږ په وارو وارو همدغې ولسوالۍ ته ویاړونه راوړي او تاسو اسلامي او کلتوري ارزښتونه یاد کړل ادبپوهان وایي چې شاعر بې پولې دی شاعر کولی سي چې هرې سیمې ته لاړ سي او په هر څه په اړه باندې شعر ولیکي یو شاعر څنګه کولی سي چې له محدودیتونو څخه ځان راوباسي له سیمه ییزې شاعرۍ راتېر سي د ده شاعري پر معیارونو برابره سي او د ده شاعري ژوند وکړي پاته سي دی څنګه کولی سي چې شاعري تل ژوندۍ وي بلکل غفران صاحب که موږ په دې هیله واوسو چې شعر مو ژوندی پاته سي نو اموالی ډېر مهم دی زه وایم چې عموما موږ باید عام فکر ولرو په شعر کې خو بیخي دغه سرحدونه باید مات کو در ډېرو پولو ور واوړو نو زموږ شاعري به در ډېره وخته ژوندۍ پاته سوي ښاغلی صدیق صاحب پوښتنې ډېرې پاتې دي اوس څه درڅخه اورو څه خواږه راباندې لوروئ د هغه څخه وروسته نورې پوښتنې هم پاتې دي مرکې ته راګرځو مننه غفران صاحب غفران صاحب د یو چا یاد دی ډیوه مړه ده او مړه موسیقي د یو چا یاد دی ډیوه مړه ده او مړه موسیقي نن ټوله شپه پر درد سپره ده او مړه موسیقي د تیر چخکی دی خونه هم را باندې خاورې پاشي د تیر چخکی دی خونه هم را باندې خاورې پاشي را باندې لنډه شپه اوږده ده او مړه موسیقي د سیند اوبه دي لامبوزن نظر مې لامبې پکې د سیند اوبه دي لامبوزن نظر مې لامبې پکې راماته ستا د یاد څپه ده او مړه موسیقي ستا د نمجنو سترګو یاد د مخشې مازدیګر ستا د نمجنو سترګو یاد د مخشې مازدیګر را سره مړه هغه لحظه ده او مړه موسیقي د ګلو وژم دی پرېوځي د شامې پر حس مې غفران صاحب د ګلو وژم دی پرېوځي د شامې پر حس مې ستا د ښایست باغچه خورا ده او مړه موسیقي یو څوک په شونډو کې نغمې راوړي د خیال محفل ته یو څوک په شونډو کې نغمې راوړي د خیال محفل ته د چا په سترګو کې ټپه ده او مړه موسیقي د سوز رباب دی غږومه یې صدیق په زړه کې د سوز رباب دی غږومه یې صدیق په زړه کې غزل مې هم ورسره مړه ده او مړه موسیقي د یو چا یاد دی ډیوه مړه ده او
مړه موسیقي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې ښاغلی صدیق صاحب. څه وخت وړاندې په کندهار کې د پیوند مدني ټولنې له لورې تاسو ته یوه ستاین غونډه نیول سوې وه او تاسو په هغه غونډه کې زیات وستایل سوه. دغه پیښه کومه تصادفي پیښه وه که نه مخکې مو کومه اړیکه سره لرله؟ پیوند مدني ټولنه چې د شعر برخه د نوښتګر خیال په نامه باندې اداره کېږي او سمبالیږي دا چارې. نو پیوند مدني ټولنې د کندهار ډېری د هنر څښتنان مخکې هم ستایلي وه، لا اوس هم دا لړۍ دوام لري. کیدای سي د دوی لپاره دا یو تصادف نه و چې زه یې ستایلم، خو زما لپاره یو تصادف، ځکه محبوب مشتاق چې دغه د نوښتګر خیال ادبي چارې سمبالوي، د ده سره د دغه ستاینې مخکې زموږ اړیکې بیخي جوړې نه وې. نو دا چې د نورو شاعرانو ملګرو لخوا زه ورته معرفي سوی وم، نو بیا هغه و چې زما سره اړیکه ونیول او موږ یې د مینې او احسان پوره وړي او بیا یې موږ وستایلو. څه مو احساس کړل ته؟ دلته خو د خوښۍ ځای زما په فکر دا و، د ځان لپاره به نه وایم، دغه د دوی احساس واقعا ډېر ښه خوند راکړي، ځکه دوی د ژوند په ډېرو برخو کې، د هنر په ډېرو برخو کې، ما مخکې هم یادونه وکړه، دوی ځوانان ستایلي وه، ځوانان یې تشویق کړي وه. نو دغه ډول احساس چې زموږ په ټولنه کې د هر چا سره پیدا کېږي موږ ته د خوښۍ احساس بخښي. صدیق صاحب یو ځل بیا څه درڅخه اورو، بیا د ګوتې په شمېر پوښتنې پاتې دي، د مرکې وروستۍ شېبو ته نږدې سوي. غزل داسې دی وایي هر انداز یې د نوښت په ذات کې اوسي، هر انداز یې د نوښت په ذات کې اوسي، یو سړی د خپل شایست په ذات کې اوسي. قیامتي چې ملغلرې دي په ژوند کې، قیامتي چې ملغلرې دي په ژوند کې، یو سبب یې د کمښت په ذات کې اوسي. تر منزله تر جانانه د ورتګ راز، تر منزله تر جانانه د ورتګ راز، د کمال او د خوځښت په ذات کې اوسي. له اسمانه که له سترګو څخه اوري، له اسمانه که له سترګو څخه اوري، د یار یاد مې د اورښت په ذات کې اوسي. کم ارزښته وي مخونه ښکلي ښکلي، کم ارزښته وي مخونه ښکلي ښکلي، ښکلی زړه د لوړ ارزښت په ذات کې اوسي. ستا د یاد پایله یې ساه د ژوندانه ده، ستا د یاد پایله یې ساه د ژوندانه ده، د صدیق شعر د پایښت په ذات کې اوسي. هر انداز یې د نوښت په ذات کې اوسي، یو سړی د خپل شایست په ذات کې اوسي. ښاغلی صدیق صاحب په اوسني وخت کې پر ځینو شاعرانو باندې نیوکه دا ده چې ګواکې حالت جګړه ییز دی، په هېواد کې سوله نشته، حالت کړکېچن دی، خو دوی بیا هم ګودر، چنار او مین او لیلا او جانان دغه په شعرونو کې راوړي. د اوس لپاره شاعرانو ته پکار نه ده چې امن ته کار وکړي، سولې ته کار وکړي، سولې ته شعرونه ولیکي، خلکو ذهنیت بدل کړي؟ زما په اند شاعر دپاره باید قیدونه نه وي. شاعر خپلې خوښې ته پرېښول سي، ځکه شعر د ده د زړه آواز دی. هغه ډول شاعري چې دی ښه کلم پکې چلولی سي، ده ته ډېره اسانه وي. هغه خپلې خوښې ته که شاعر پرېښول سي نو باوري یم چې شاعر به ښه شاعري وکولی سي. د مرکې په وروستۍ شېبو کې تاسو خپل هم ځوان یاست، څه پیغام لرئ نورو ځوانانو ته؟ دوی څنګه کولی سي چې پرمختګ وکړي؟ دوی څنګه کولی سي چې خپل ځانونه تر یو ځای پورې ورسوي؟ عمومي ځوانانو ته مو پیغام دا دی چې باید خپل ځانونه، خپل تر لاس لاندې کسان چې هغه د دوی اولادونه وي یا د دوی په اصطلاح کشران ورونه وي، هغه د پوهې په زیوراتو باندې سنبال کړي، ځکه زموږ هېواد ډېر وخت غم ځپلی او جګړې ځپلی هېواد دی، او د دغه تاریکیو مخه، د دغه تیارو مخه یوازې او یوازې موږ د کلم په ژبه او د پوهې په مشال باندې ورکولی شو. تاسو وایاست چې باید موږ ټوپک ته شا او قلم ته مخ کړو، بیا زموږ هېواد او زموږ ځوانان، زموږ ټولنه پرمختګ کولی شي. بلکل د ټوپکه څه موږ کلونه کلونه کېږي عیني شاعران یو،
چې ښې خاطرې نه لرو ښه نتیجه یې زموږ لپاره نه ده ورکړې نو په کار دا ده چې پرمختګ وکړو نو د پرمختګ دپاره یوازینۍ لار چې موږ ته پاته ده ټوپک په قلم بدلول دي. خدای مو ښاد لره ښاغلی صدیق صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړې ادبي مرکې ته حاضر سواست. خدای مو تل ژوندي لره. ډېره مننه. کور مودان مننه باید ستاسو څه وکړو چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړئ او د ګلونو اورېدونکو څخه نړۍ مننه چې موږ یې واورېدو موږ یې وزغملو. کور مودان هر کله راسه. درنو لیدونکو دا و د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی سید محمد صدیق صاحب چې زموږ سره ډېر په زړه پورې ادبي خواله لرله. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري. په لړ کې به یې ګڼې ادبي څېرې در وپېژنو. ژوندي اوسئ.